پاکستان د تباهۍ په لور. د پاکستان لاهور ښار کې درنه چاودنه، تازه چاودنه د نارکلي په بازار کې شوې ده. دوستانو په دې هیله چې روغ جوړ وي، ویډیو را سره تر پای وګورئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. د پاکستان د لاهور ښار انارکلي کې درنه چاودنه شوې ده. د لاهور امنیتي مقامات ویلي چې نن پنجشنبه د جنوري په 20 نیټه د انارکلي په بازار کې چاودنه رامنځته شوه چې په نتیجه کې 2 تنه مړه او 25 تنه نور ټپیان. د چاودنې له امله په سیمه کې د نږدې دوکانونو او ودانیو ښیښې ماتې شوي دي او موټر او موټرسایکلونو ته هم زیان اوښتی دی. د لاهور د پولیسو د عملیاتي څانګې مشر ډاکټر محمد عابد خان خبري رسنیو ته ویلي دي چې د پیښې په اړه تحقیقات دوام لري. لومړني تحقیقات دا ښیي چې چاودنه په سیمه کې د ځای پر ځای شوي بم د چاودېدو له امله رامنځته شوې ده. د بل پلوه د لاهور د روغتونونو مسؤلین ویلي دي چې په دې پیښه کې د 2 تنو ژوند د لاسه ورکړی دی چې یوې د 10 او 12 کلونو ماشومان دي. همداشان 25 تنه نور ټپیان شوي دي چې د درملنې په موخه روغتون ته انتقال شوي دي. د روغتون مسؤلینو ویلي دي چې د ټپیانو د 4 تنو روغتیایي حالت ښه نه دی، خو ډاکټران د ژغورنې په خاطر هلې ځلې کوي. چاودنه په 1:15 دقیقو رامنځته شوې ده چې د پاکستان لومړي وزیر عمران خان دا برید په کلکو ټکو غندلی او ډاکټرانو ته د ټپیانو تداوی په خاطر لازم هدایت کړی دی. همداشان د پنجاب د حکومت د دې پیښې په اړه تفصیلي راپور د جوړولو غوښتنه کړې ده. د پنجاب لومړي وزیر عثمان بوازدر دا برید کلکو ټکو باندې غندلی او د مسؤلینو څخه د هر ژر د پیښې د عملونو د نیولو او د قانون منګولو ته سپارلو لپاره غوښتنه کړې. د برید مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی.